وی چې د کور نه جومات ته د روانېدو دعا، کور نه جومات ته د روانېدو دعا. او دا خبره یاده کې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې چې کم سړی کور کې اودس وکړي او په صحیح طریقه وکړي او جومات ته راځي، د ده دا قدمونه ټول شمارلی کېږي. داسې کریم او غیرتي باچا دی. دا سوچ مه کوئ تا په الله باندې احسان کړی دی، الله په تا احسان کړی دی. چېرته ټک خطا عبادت به دې کړی یا به نه یې کړی، هغه به هم پته قبول شوی به نه یا هغه به ثباتې. احسان الله په تا کړی دی. دومره کریم او غیرتي ذات دی چې دا یو قدم در حسابوي په دې دلم بې حساب اجر درکړي. نو یو قدم چې اوچتی حدیث کې راځي یوه نیکي ورسره زیاتېږي، بیا چې ته قدم کښېږدي یو ګناه ورسره ریږي. او کله چې بعضو صحابه کرامو دا وغوښتو چې دا خپل کورونه دې مسجد نبوي ته نږدې راوړي، هلته یې ځمکه واخیسته وي دلته به راشو موږ نږدې د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې به ما تاسو ته چې مؤمنانو تعلق هغه د جومات سره وي، نو د هغوی کوشش دا و چې دا کورونه دې جومات خواله راوړو. هغې جومات کې به هر وخت یو بل دا چې دلته بیانونه کېږي ملګري، نو به جومات کې به نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویې نه مه راوړئ دا کورونه جومات خواله. ولې؟ وایي ستاسو د قدمونو د آثار لیکلی کېږي، معنی دا چې اجر دی لوی. تاسو چې دومره لرې نه راځئ دې جوماتونو ته خو الله دله اجر درکوي. او ځکه یو صحابي به ډېر د لرې نه راتو، ډېر د لرې نه، نو دې بعضو ملګرو له مشوره ورکړې وي که ته ځان له چېرته یو سورلی والي یو خر والي ځان له، نو سفر به دې هم لنډ شي، بل دا چې کله ګرمي کله جمی کله باراني، نو هغه وي تاسو خو د سورلۍ خبره کوئ، زما دا نه ده خوښه چې د دې جومات د دې دیوال سره زما دیوال لګېدلی. هغه ورته یې ولي؟ وایي زه دا غواړم چې الله ماله د تلو راتلو اجر راکړي، چې الله ماله د تلو راتلو اجر راکړي. او چې بیا تا ته دا ووایي چې زه خو مونځ کور کې کوم لږې جومات لږ اخوا دی، جومات لږ اخوا دی. او چې کله د دقې سړي زور د دنیا په باره کې وینې که نه، نو څو کیلومیټره دله دی پیاده سفر کې، خو چې ته له ریال او روپۍ او ډالر ورکې څو کیلومیټره موږ لیدلي په خپله. یو سپین ږیرې ملا به یې ټیټه روان بی لکه چې دنیا پکې، او چې د جومات خبر راشي هغه لږ واخوا دی پورې. نو ته چې د جومات ته راوځې نو دا خبره یاده ساته چې په هر قدم د رب العالمین اجر درکوي او ګناهونه د نه ریږي. نو د تجارت د الله سره دی، هغه یقیني تجارت چې به دې کې تاوان نشته. وی د کور نه جومات ته د روانېدو دعا. بیا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هغه روایت راوړی د مشهور په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، وی چې بیت عند خالتي میمونه لیله، ما د خپلې ترور میمونه رضی الله عنها کره یو شپه کړې وه. او دا میمونه دا د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي ده، او د عبدالله ابن عباس د مور خور ده، چې دې ته خالم ویله کېږي، بعض خلک ورته ماسي وایي او بعض ترور ورته وایي. نو ما د هغوی کره شپه کړې وه. بل روایت نه دا تفصیل شتي چې د پلار لیږلی و، بچی یې لاړ شوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم مونځ ویني د شپې چې هغه به څنګه مونځ کو. نو بیا هغه اوږد حدیث دی او دلته خبره یې مختصره کړې ده، فخرج الی الصلاه، پوره روایت نه یې راوړی مؤلف دلته. وی بیا مانځه له ووتو. نو هغه قصه پکې ذکر نه شوه چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم را پاڅېدو او کوم اذکار یې وویل او ډوله اوبه څنګه راوړي، هغه ټول یې درکړي ځکه چې دلته مقصدي خبره هغه نه ده. فخرج الی الصلاه، نو بیا مانځه له ووتو. اوس دا به کوم مانځه له وتی؟ سحر مانځه له.
وهو يقول او دا دعاء غوښته وګوته کېدی اللهم اجعل في قلبي نورا یا الله زما په زړه کې رڼا وګرځوه وفي بصري نورا او زما په سترګو کې رڼا وګرځوه وفي سمعي نورا او زما په غوږونو کې رڼا وګرځوه وعن يميني نورا او زما نه ښی طرف ته رڼا وګرځوه وعن يساري نورا او زما ګس طرف ته رڼا وګرځوه وفوقي نورا او په ما د پاسه رڼا وګرځوه وتحتي نورا او زما نه لاندې رڼا وګرځوه وامامي نورا او زما مخې ته رڼا وګرځوه وخلفي نورا او ما نه شات واجعل لي نورا او زما د پاره رڼا وګرځوه وزاد بعضهم او په بعضو روایتونو کې ورسره دا زیادت راځي وفي لساني نورا یا الله زما په ژبه کې رڼا وګرځوه او بعضو روایتونو کې راځي وعصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري یا الله زما په پلو کې په غوښه کې په وینه کې په ویښتو کې په سرمن کې رڼا وګرځوه وفي روایت لهما بل روایت کې راځي د دواړو روایت دی واجعل في نفسي نورا یا الله زما پر نفس کې رڼا وګرځوه واعظم لي نورا یا الله زما دا رڼا ډیره که زما دپاره وفي اخرى لمسلم او د امام مسلم په روایت کې ورسره دا زیادت دی اللهم اعطني نورا یا الله ماله رڼا راکړي اوس یو سړی منزل روان دی دا دعا وغواړي نو کم خیر د ده نه پاتې شو دی وایي یا الله نور راکړي نور هغه نور چې د الله د طرف نه خاص مؤمن ته میلاویږي او د هغې تذکره په قرآن کې شته او چې دا رڼا الله چاله ورکړي هغه ته میلاویږي دا رڼا په دې نه میلاویږي چې یو سړي سره مال دی یا جیداد دی یا ښایست دی یا زور دی دا د الله د طرف نه ورکړه ده او چې الله یې چاله نه ورکوي نو څوک یې ورله نشي ورکوی ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور قرآن کې الله وایي او چې الله چاله رڼا نه ورکوي نو څوک ورله رڼا نشي ورکولی بلکې دا مؤمن چې دا عبادتونه کوي دا هم دې دلاسه کوي چې الله ورله نور ورکړی رڼا ورکړی بصیرت علم تقوا پرهیزګاري دا ټول نور او رڼا ده بیا عافیت یعنی الله زما په سترګو کې رڼا یعنی په سترګو راته حق وښایه او دا سترګې راله روغې ساته او دا غوږونه او دا زړه دا غوښه سرمن هډوکي هر څه پکې یاد شو یا الله مخې ته رڼا شاته رڼا ګس طرف ته رڼا ښی ته بره کته اللهم اعطني نورا یا الله دا رڼا مال راکړه او دا دعا الله ستا قبوله کړي او زه څه ووایم ښه ګمان خو به ساتم بدګماني به نه کوو څه ووایم خو چې دا دی اکثر ملګرو ته یاد دی او چې یاد نه وي نو څوک به ووایي ځکه چې دا خو هغه څوک به ویلی شي چې هغه ته یاد دی او من کوشش یعنی سبحان الله زه کله نه کله سوچ وکړم دې ماشوم ته دا ماشوم چې څومره د دې دنیا دپاره کوشش کوي ماشوم چې له عقل یې پوره نه وي سړی په تعجب کې پرېوځي او د عقل خاوند او پوه او هوښیار او بیا چې په ویښتو کې سپین هم لګېدلي دی د دین په باره کې ځان داسې غافله کړي او د ځان نه به داسې قمقل جوړ کړي چې ته به ورته حیران شي یعنی یو عبادت چې الله پې خیر د دنیا او د آخرت ورکوي د به ترې ځان غافله کړي او هغه د دنیا هغه حرص چې د هغه ماشوم وي نو هغه ماشوم ته پته وي چې د دنیا فایدهمنه لکه مثال کې ته وله د خوراک څه شی ورکړه دې د دغې حرص کې د لوبې څه شی ځکه ته پته چې دې نه زه مزه اخلم دا ماله فایده راکړي او دا به ښه هوښیار سړی وي د دنیا په باره کې او دین باره کې به ځان داسې کمقل کړي معمولی عبادت لوی اجر دی به د هغې نه ځان غافله ګڼي یا ځان به غافله کړي او بې پروا به کړي او دا راته ووایم چې د الله د دین نه دې ځان بې پروا کړو که نه الله د نه هم ځان بې پروا کړي الله ته ته ضرورت نه لري ګورې که ستا دا خیال چې الله به زما د عباداتو ته انتظار کوي چې زه به عبادات کو او یا به یو الله زما د
بندګۍ ته ناسي چې زه به د هغه بندګي کومه بیا سره یې مه کوه الله ته خو څه نقصان نه میلاوي نو دا دعا چا څوک به ووایي ته ووایه اللهم اجعل في قلبي وفي بصري وعن يساري تاسو نن کتاب نشي ځکه کمزوری بل څوک ووایي نو کتاب تا هغه له ورکړی ده ووایه بارک الله فیک چې زبانی داسې وایي که نه نو معنی دا دی چې دا ملګری وایي داسې په یو سیکنډ کې چاته نه یادېږي خو چې څوک د دې اذکارو سره عادت شي که نه دا تجربه به د هغه ملګرو شوي کوم ملګري چې د اذکار وایي سحر ماښام مانځنه بعد په دې د سړي د ژبه هسې بیا راواوړي یعنې که ته په لاره روان ته به ذکر کې که ته په ګاډي کې ناست ته به ذکر کې که ته په کور کې د بچو سره ذکر وکړې که ته د ملګرو سره نه دا ژبه په دې راواوړي او د دې داسې مثال شي که نه لکه څنګه چې دا بدن غذا غواړي خوراک څښاک نو دغه شان د روح نه دی د روح غذا هغه د الله یادول شي نو چې دی مونځ ختم کړي یعنې اټومیټک د ده په ژبه باندې دا راځي استغفر الله استغفر اللهم انت السلام ومنک السلام او داسې چې دا اذکار د ختم کړي نه دی جومات نه نوځي یا که جومات کې ختم نه کړي کور کې دې له ټیم ورکړي دا به ختموي د سحر اذکار دغه شان ماښام دقه شان خو دې نه ځان غافله کوي نه د اذکار د سړي په ژبه بیا راواوړي لکه د جومات دا ذکر دی مونږ چې جومات ته رانوځو ذکر کوو چې وځو کله ناکله داسې چلي چې ما سره څو څو پیرې شوي ما سره یعنې دوکان ته سړی ننوځي دوکان ته هلته د سړي په ژبه باندې دغه ذکر راشي بیا سړی دوکان ته د هغه دروازې ته خیالي یعنې دومره دا ژبه عادت شوي چې دی په دروازه ورننوځي دی د جومات رایادېږي په خپله هغه ژبه شروع کړي دا شان کور نه چې راوځي کور ته چې ننوځي د هغې ځان له ذکر دا په خپله په ژبه باندې راځي خو دا عادت غواړي چې څوک یې په مخه وایي او چې څوک یې نه وایي دته ته که زر پیرې ورته هم دا دعا ته مخې ته واړه راوړه خو دا هسې نه یادېږي چې څو پورې دې ویلي نه وي نو دا ذکر په کم ټیم کې به وی کور نه جومات ته د وتو په وخت او په دې ګوره معمولي ټیم لګي منټ پې هم نه لګي ته جومات ته را روانې کم سے کم که جومات تا ته ډېر نږدې دی 2-3 منټه خو به لګي که نه ته پکې دا ذکر ووایه او الله دا دعا ستا قبوله کړه او ستا په سترګو کې رڼا ستا په غوږونو کې رڼا او ستا خوا و شاته رڼا ستا په زړه کې رڼا واچوله نو ته د الله نه به څه غواړې نو دا ډېره قیمتي دعا او ذکر د یادې کوي